رسوله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ډیرو محترمو عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د حنین غنیمتونه تقسیم کړه نو د دې غنیمتونو تقسیم په وخت کې اوسو واقعات راغلي وو په هغه واقعاتو کې یو واقعه دا وه چې په دې زنانو کې و زنانه وه چې هغه زنانه راله او صحابه کرامو ته ووی چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو کوي او دای ورته ووی چې انا اخت نبیکم زستاسو د پیغمبر خور یم ما وسره خامخا ملاو کوي نو صحابه حیران شو چې بدی ځای کې او بدی وخت کې د پیغمبر خويندې څه کوي ډېر ناشنا او عجیبه خبره وه خو هغې بار بار دا اصرار کوو چې ما د خپل پیغمبر سره ملاو کوي او انا اخت نبیکم زه ستاسو د پیغمبر خور یم نو به صحابه دا راوستل او د پیغمبر علیه السلام سره ملاو کړه نو هغې نبی علیه السلام ته وویل زه ستا خور یم او بدې کې د هغې مقصد په اصل کې دا و چې په ما باندې احسان وکړه او ما په وینځو کې مې مه تقسیمه او په وینځو کې مې مه راوله غرض یې دا و د الله پیغمبر ورته وفرمایل چې ټیک د ته خو دا خبره کوې چې زه ستا خور یم خو ما علامت ذالک په دې دعوه باندې ستا سره څه علامه او دلیل شته چې په هغه دلیل باندې ته دا خبره ثابته کړي چې زه ستا خور یم نو هغې ورته ووایي چې او ما سره دلیل شته که نه څه دلیل دی نو دلیل دا دی چې عزة عززتنیها فی ظهري وانا متورکتک ویل ته وړوکی وې او ما په غېږ کې اخیستی وې نو زما په دې اوږه دې داسې سر اړولی و نو زما په دې شا باندې تا یو چک لګولی و او د هغې اثر اوس هم شته ویل که ته غواړې نو زه به تا ته دغه اثر ښکاره کړم نو په دې عامو انسانانو کې هم داسې خلک دي چې هغې ته د خپل وړوکوالی یاد دي یعنې موږ ته هم د خپل وړوکوالي ډېرې خبرې یاد دي بلکې زموږ په دې باجوړ کې عالم دی زموږ په استادانو کې ډېر ذهین سړی دی نو هغه وایي ما ته د پخوا خو به د زنانو د ماشومانو له لوی لوی سړي به روپۍ به وله ورکول که نه داسې د 2 کالو اهتمام به د ښځو ډېر نه کوو نو لوی سړی به و زوی به و بس پۍ به وله ورکول 3 کالو ته به رسېدلی او 3 نه به وړېدلی او پۍ به وله ورکول نو هغه وایي چې ما ته د خپلې مور پۍ یاد دي چې ما د مور پۍ خوړل ډېر ذهین سړی دی نو چې عامو خلکو دا حال دی نو د پیغمبر حافظه خو ډېره زیاته مضبوطه نو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې څنګه دا خبره وکړه نبی علیہ السلام ته خبر را یاد شو او بالکل نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خپل صادر مبارک را واغستو او د اعزاز او د اکرام په تور باندې هغې ته خور کو چې ته په دې صادر باندې کښېنه ځکه نبی علیہ السلام به د خپل ولۍ ډېر زیات لحاظ کو د رشتې به ډېر زیات لحاظ کو تر دې چې نبی علیہ السلام به ډېر لرې لرې رشتې هم پاللې ډېر وړاندې رشتې به وي او د الله پیغمبر به د هغې هم ډېر زیات لحاظ ساته
لکه دا خبرم نبی علیہ السلام صحابو ته کړی و چې کله تاسو مصر فتح کوي کنه نو د مصر والو ډېر زیات اکرام کوي لحاظ به کوي او وجه به دا ویل دا زما خرانه ده ځکه ماریه قبطیه چې ورضی الله عنها د مصر وا ویل دا زما خرانه ده چې تاسو مصر فتح کوي نو ګوري زما د دې خپل ولی لحاظ بساتئ تاسو دین اندازه ولګوي دومره لحاظ به د خپل ولی کوو نو دې ته خپل صادر مبارک خور کو ته ویل په دې صادر باندې کېنه خو به ول رستو اختیار ورکو چې زما سزي زما خوري زه چې څنګه د خپل حقيقي خور لحاظ ساتم او دغه خیال ساتم او ضرورتونه پر کوم د قصې بستام کوم زبر خیال ساتم اکرام به کوم او کوته چې نه زستا سره نظم او خپل قوم ته زما نو زه به تعالی څه تحفم درکما بالکل آزاد ته اختیار دې تلې شي نو هغه وته د الله پیغمبر ز بډای خزه ما او زما بال بچم دې نو ګوز خپل قوم ته لاړ شم نو زه به دې باندې ډېر خوشاله شم نبی علیہ السلام ول تحفه تحایف ورکړو او ایسته رخصت کړه د سیرت په کتابونو کې دام راغلي دي چې روستو به بنو سعد دا خبره کوله بنو سعد هغه به دا خبره کوله چې نبی علیہ السلام هغه له غلام ورکړو په تحفه کې چې داغه مکحول نومو او یو له وینځ ورکړو دا دونه چې کله کلی تراوستل نو دونه دیو بل سره نکاح وکړه او دغینه بچی پیدا شو نو ډیر نسل دغینه باقی پاتې شوی دی بیا دا هغه وینځ او دا غلام نه کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم دی زنانه ور کړیو او دی زنانو کتابونه لیکلي دي شیما بنت حارثه السعدیه شیما بنت حارثه السعدیه دلته یو بل واقعا بیا راغلی دا او هغه واقعا ده چې وسړی راغی د غنوم د سراقه ابن مالک د سراقه واقعا مخکې تیر شو وکړ نو سراقه راغی او هغه په دې وخت کې دعوه وکړه چې ما پرې دی ولې دې پرېدو مال پیغمبر امان را کړی دی نو چې تاسو پیغمبر مال امان را کړی دی نو تاسو ما سره سوی ما ده نو صحابه حیران شو چې دلې په کوم ځای کې امان ورکړی دی د نبی له سلام خو اعلان نه کړی چې سراقه نو مثړی غنه مستثنا دی وخت امان دی نو بس دې مراوستو نبی له سلام ته پیش کو د نبی له سلام ته وی دا وې تا مال ته چې کله هجرت کو مدینه ته نو په دقه موقع باندې چې تاسو په شهادت درغلي او متمال امان را کړو وې ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سری و چاري و سره او د هغه چاري په لاس کې باندې ول ابوبکر رضی الله عنه لیکل کړو چې تا ته به اماني نو هغه ول امان ور کړو او دای متویلیو چې کیف بک یا سراقه سراقه ستا په هغه وخت کې سهالي چې کله تا ته د کسرا بنگړی لاسو ته درواچولې شي چې کله تا ته د کسرا بنگړی لاسو ته واچولې شي په هغه وخت کې به سهالي یعنی دا وعده مو سره کړو ګوره دا کوم زمانہ ده مخکې تیر شیو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې نه وتلې دی ابوبکر صدیق وسره دی او دوانه تنی تنها روان دي او مشرکانو پس اعلان کړی دی چې چا ژوندې یا مړ منګل پراکو نسل او خان بوته په انعام کې ملاوي خو په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سراقه سره څه وعده کړی وي چې کوم مکه فتح شو نو ته به اماني او دویم دا چې کو ایران فتح شو نو د کسرا بنگړي به تا ته پلاسو کې چولې کی نو په دې موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د عرض وکتل نو نبی علیہ السلام او فرمایل چې اليوم یوم بر و وفاء نن د احسان او د وفاداری او د وعده د پوره کول ورځ ده د سره چې کوم وعده شوی د وعده مو سره نن پوره کی دا وعده مو سره پوره کړه امانه ول ورک او به زمانه د عمر فاروق رضی الله عنه کې چې کله ایران فتح شو او د کسرا بنگړي راوړل شو نو کسرا خو سره خو بنگړي بیا چول څه قیمتي بنگړي وو نو ډیر مخ کې چې زما سره وعده شوی ده د بنگړي به ما ته چوي نو عمر فاروق رضی الله عنه ته بنگړي ور واچو الله وعده مولا پورا کړ نو ګورا
نبی صلی الله علیه وسلم سره وعده پوره کړې بل وعده اوس عمر فاروق پوره کړه د دین دا خبره معلومیږي چې په اسلام کې د وعده ګور ډېر غټ مقام دی مسلمان به وعده پوره کوي خپل وعده به سر ته رسي وعده خلافي به نه کوي یو به دا واقعا را درې مواقع په دې مقبن یو بل راغلي د وغه دا چې په دې قیدیانو کې وزنانه وا چې دا غین خپل بچي ورک شوی ځکه چې جنگ وشي تاسو د فلسطین د مسلمانانو د حالي نه کنه چې څه حالي الله دې موږ ته حال نه وساتي خډیر بد حال له نو په جنگ کې د سکیږي د زنانه خپل بچي ورک شي نو یو زنانه د غین خپل بچي ورک شي او دا غریب د سي او تر ګرځیدله او د غیږ ماشومه نو چې د زنانه په غیږ کې ماشومه وغه پي خوري او ډیر ټیم هغه ماشوم هغه پي ونه خوري نو هغه پي د سینو نه راوځي نو په روایتو کې دام راغلي دي چې دغه غریب د سینو نه پي بيدل او ماشوم ته ورک شوی نو او تر ګرځیدل نو چې کله دا ماشوم اومند کړه نو په دې غیږ کې راونی او په دې سینه پسې جوخ کو او په دې دوانه مخ باندې خپل کو نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه دا ټول منظر وکاته خو عبرت ته واغست خنداګانې نه کولې عبرت ته واغست نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل ول اترون هذه طارحه ولدها في النار تاسو څه خیال دی تاسو څه ګمان دی آیدا خزه دا خپل بچي ورته وګرځي صحابه ته وی د الله پیغمبره لا وهي تقدر على الا تطرحه اسکله ورته نه ورځي او بیا په هغه صورت کې چې دا خزه په دې قادرې چې د خپل بچي د ور نه بچ کینو بیا څنګه ورته ورځي دا خوري عجیب خبره د غریب خو څو تر او تر ګرځم لیونه شو منډه ترړې والی یوز یو بلځه دا به وسنګ ورته ورځي نبی صلی الله علیه وسلم په دې مقبن دی فرمایل چې الله ارحم بعباده من هذه بولدها الله بخپل بندگانو باندې د دې خزینه زیات مهربان دی یعنی دا خزه چې په خپل بچی څومره مهربان ده الله د دې نه زیات په خپل بنده باندې مهربان دی نو چې د دې خزه د خپل بچی په ور باندې پیرزو نشي ور ته نه ورځي الله بخپل بنده سور ته ورځي او بشر د دې چې د تابعدار نو په دې وړو وړو ګناهونو باندې الله سکور ته نه ورځي ګوره الله د رحم تقاضا ده د الله د کرم تقاضا ده د الله د عفو او درگذر تقاضا ده چې وړو وړو ګناهونو الله بنده ورته نه ورځي په حدیث کې دا دی چې ان الله لا يعذب الا المارد المتمرد على الله اجي خي سرکشي کنه او هر حد کراس کی بس الله خیر ورته ورځي ځکه دا ور نه بغیر نه سمي بس الله ورته ورځي الله دې موږ په دغه سرکشانو کې نه راولي نو دا الله رحم ډیر زیات دی ګوره کله کله سړی د الله په رحم باندې سوچ کوي کنه نو ته به چې ډیر کم خلک به د مسلمانانو کې پاتې چې الله به جنت ته بونسي الله رحم دومره زیات نو موږ له چرته د الله د رحمت نه امید کېدل نه دی پکار د الله د رحم نه امیدی نه د پکار او همیشه د الله د رحم امید په زړه کې ساتل پکار دا ډیو په بل ساتي دا ډیو په مړکه نه بندې و نه دا ټول عمر بل ساتي دا د الله د رحم د امید چې کوم ډیو ده او الله دې موږ په خپل خصوصي رحم او کرم باندې د جهنم د اور نه بچ کی او الله دې موږ په خپل خصوصي رحم او کرم باندې جنت الفردوس ته بوزي ګوره د الله رحم دومره ډیر دی کنه چې بندگان د الله نافرمانی کوي خو بیا هم الله ول صحتونه روغ ور کړی دي رزقونه ول ور کوي ورنه ټول بندگان د عذاب مستحق دي دلته نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو ذهن سازي وکړه د الله د رحم په باره کې او هغه ته د دې خبرې یقین ورکو چې د الله پر رحم باندې یقین وکړي چې د الله رب العالمین سره محبت پیدا شي د غنیمتونو د تقسیم نه پس زنانه چې څومره وی کنه هغه تقسیم شو ماشومان تقسیم شو زنانه تقسیم شوې
سړی تقسیم شو د غلامانو د وینځو په شکل کې صحابه مالکان شو نو د ارچا په لاس کې زنانه رالی صحابه کرام وی زمونږ زنانو ته توجه پیدا شو او دغه وجه دا و ځکه چې په دې جنگ کې تقریبا صحابه 50 ورځې وشوي چې هغه د خپل بیبيانو نه جدا دي د خپل خزو نه جدا دي نو ظاهر خبره ده چې شادي شوده سړی هغه د بد نظرۍ نه ځان ساتي د ګناهونو نه ځان ساتي او 50 ورځې د کور نه بهر پاتې شي نو خامخا توجه پیدا کی نو زمونږ توجه پیدا شو نو وی چې فشتد علینا العزوبه موږ باندې دا خبره ډیره زیاته سخته شو چې زنانه را سره نوي او زنانو تم توجه وا او دلته دا زنانه د صحابه په لاسو کې رالی او دا د صحابه د پر حلال مې ځکه چې وینځي نو زمونږ ټولو اراده دا و چې موږ د خو سره نږدېکت وکړو خو خپل منځ کې ګوره عجیبه خلک وګورئ ښه دا ټول قوتونه چې وګنه دای کنټرول کړیو کاغه شهوانی قوت او کاغه د بهیمی قوت ټول قوتونه کنټرول کړیو د شریعت تابع کړیو نو دا که زمونږ په شان انسانان وو د خبرو د سوچونه نه کول بیا خو نه صحابه موږ په خپل منځ کې یو بل دا خبره وکړه چې نه د دې خو سره چې موږ ملاویږو نو د خوندان ژوند دي د چا خاون په طائف کې دی د چا خاون په اوتاس کې دی د چا خاون په بل ځای کې نو خوندان خو ژوند دي نو موږ سره څنګه نږدې کوو دا خو حرام دی نو الله رب العالمین د سورې نساء د 30 آیت نازل کړ چې والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم والمحصنات من النساء او پتاسبان حرام دي المحصنات اغه زنانا چې اغه خاوندان لري او خاوندان ولا زنانه دي یعنی شادي شوده دي محصنات د مراد شادي شوده زنانه دي الا ما ملكت ايمانكم مگر اغه چې مالکانی شي خلاصون استاذ پلاس کې د وینځ په حیثیت سره راشي نو که خاونه ژوندې دي استاد پر حلال ده استاد پر حلال ده نو اگر که د وینځ خاون موجود دی خو بیا هم د مسلمان د پر روا ده او جایز ده ځکه چې خاونه کافر دی او دې ته مالفه وای هغه مال چې هغه د کافر پلاس کې عارضی توري کافر مالک شوی او الله واپس د مسلمان لاس تر واپس مسلمان لاس له واپس راغی نو دا فی چې ده کنه فی فی راضی په معنا د رجوع او د واپسۍ سره او دم په اصل کې د مسلمان مال دی یعنی د دې سره نکاح کول د دې سره صحبت کول دا د مسلمان حق دی خو کافر عارضی تور سره د مالک شوی او الله مسلمانانو ته واپس کړي نو که خاوني موجودم دی خو چې د وینځ په حیثیت سره ستاسو لاس لراله د مسلمان د لپاره جایز دي که خاونه ژوند دی نو د مسلمان دغه سره صحبت کولای شي بغیر د نکاح نه بغیر د مہر نه او بغیر د ولی د اجازه نه د ملک رقبی ویل کیږي په کتابونو کې او د کافرن الله ولې د ذلیل کوي په دې کې اصل وجه دا ده چې کافر د الله د غلامۍ نه تښتېدلی دی د الله غلامۍ ته غاړه نه دي د الله غلامۍ ته غاړه یې خوي الله به د بندگانو د غلامۍ نه خلاص کړي ورګه مسلمان چې خلاص کړي خود چونګې د الله د غلامۍ نه تښتېدلی دی نو الله رب العالمین د مخلوق په غلامۍ کې اخته کړ لکه حافظ ابن قیم په دې نونیه کې او شعر ویلی دی وَيَهْرَبُوا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُوا لَهُ فبلوا برق النفس والشیطان دا خلق چې د چا د غلامۍ لپاره پیدا وو چې هغه د الله غلامي و نو د اقذات د غلامۍ نه وتښتېدل هغې ته غاړه نه کېنه خوده نو د الله رب العالمین د نفس او د شیطان په غلامۍ کې اخته کړه د مسلمانانو غلامان یې ته جوړ کړ نو که د الله غلامۍ ته غاړه یې خوي سم نو بچ به خو ګوره الله ول اجازه هم ورکړه خو دې زنانو سره صحابه کرامو سم 10 نزدېکت بیا هم ونه کړو بلکې وی فرمایل د الله پیغمبر وته فرمایل
چې لا توطأ حامل من السبي حتى تضع حملها. په دې وینځو کې چې کمی وینځ داسې دي چې دغه حمل له امیدواري دي، دغه سره به صحبت نه کیږي تر هغه وخت پورې چې د حمل نه زیږولې، چې کله حمل وزیږه او دغه نه پس سره مالک صحبت کولای شي. او دویم ولا غیر ذات حمل حتى تحیز، او کو حمل نشته امیدوار نه ده نو تر هغه وخت پورې سره مالک صحبت نشي کولای تر سوچ بده باندې ماهواري نه راغلي، چې پته ولګي چې اسنه چې دغه سابقه خاون نه د دې په دې رحم کې سنئی کسب کی نو دې وسره صحبت نه کوي تر سوچ هغه حمل پیدا شوی دی. که بیماری رااله ماهواري رااله نو پته به ولګي چې دې په ګډه باندې د زوړ خاون نه حمل نشته، څه شی نشته. ځکه که داسې عام اجازت ملاو شي نو بیا خو نسب خرابېږي که نه. ځکه که ماشوم پیدا شي نو دا پته به نه لګي دا دغه زوړ خاون نه دی او د دې خاون نه دی. او شریعت خو د نسب ډېر زیات خیال ساتلی دی چې ګوره د مسلمان نسب دې به خیال ساتي چې د نسب مشکوک نشي دی یو مسلمان. او کومې چې پیغلې زنانه دي او پیغلې جنکۍ دي د هغې سره بغیر د ماهوارۍ نه جایز دي چې سړی ورسره صحبت وکړي. صحابه کرام چې وو نو هغې ام په دقه فرموله باندې وچلېدل، خو اراده دا وه د صحابه کرامو اراده دا وه چې دې زنانو سره عزل وکړي. عزل ځکه که دې زنانو په ګډو باندې حمل راشي که نه نو په وینځه کې حمل چې دی نو دا عیب دی، دا عیب جنش بیا یې څوک نه الي او که الي هم په ارزان ریټ باندې خرڅېږي. بیا د صحابه کرامو خو چونکې دا د خرڅ په نیت باندې هغه کړی وي چې دا موږ خرڅو چې موږ داسې پیسې نغدي کړو، نو په دې وجه باندې دغه وخت ضرورت یې پرې پوره کړه او دا و چې عزل یې وکړه. عزل دې ته ویل کېږي چې داسې طریقې اختیار کړي چې هغې چې بچی پیدا نه شي، یعنی خانداني منصوبندي مو ته ویلی شي، د نسل د بندولو چې کومې طریقې دي چې هغه طریقې اختیار کړي چې ماشوم او بچی پیدا نه شي، ځکه دا بیا په وینځه کې عیب دی. نو صحابه کرام وایي موږ اراده وه چې موږ عزل وکړو، خو د دې عزل په باره کې موږ د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو. داسې عجیب خلک دی ښه، په هره خبره کې د پیغمبر دروازه ټکوي او تپوس دی کوي، په هره خبره کې قدم په قدم باندې. او هر مسلمان نه پکار دی چې د ژوند په هر پړاو کې د اسلام او د شریعت رهنمایي حاصله کړي چې په دې ځای کې اسلام ماته څه وایي، دا زما غم دی نو په غم کې د اسلام څه هدایات دي، دا خادي ده په خادي کې اسلام ماته څه وایي، خوشحالي ده او د ماشوم سنت دی په دې کې ماته اسلام څه ویلي دي، زما کاروباري زندگی ده په دې کې ماته اسلام څه ویلي دي، زما سیاسي زندگی ده په دې کې ماته اسلام څه ویلي. یعنی په کار دا ده چې مسلمان د ژوند په هر پړاو کې د اسلام د اصولو نه ځان خبره کړي، څنګه چې صحابه وو د ژوندې مثال دی زموږ دپاره کړه. په هره خبره کې ورجې د پیغمبر علیه السلام ته تپوس کوي، د الله پیغمبر دا وکړو که ونه کړو، نبي علیه السلام به یې وکوئ یا مه کوئ. نو د دې عزل په باره کې مرال او د الله پیغمبر ته وفرمایل چې د الله پیغمبره موږ عزل کولی شو، نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې ما علیکم الله تفعلوا، په تاسې باندې هېڅ باک او پابندي نشته دی که دا ونه کوي، یعنی که وی نه کوي څه پابندي د باندې نشته. نو په دې کې اشاره دا وه چې که تاسو یې کوئ هم څه پابندي د باندې نشته، که عزل کوئ او که عزل نه کوئ. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما من نسمة کائنة الی یوم القیامة الا وهي کائنه، د کومې نطفې نه چې الله دا لیکلي چې دې نه ماشوم پیدا کېږي هغه به خامخا پیدا کېږي، اگه د معمولي ذرې نه ولې خو به خامخا پیدا کېږي، نو هغه تاسو په دې باندې نشئ بندولی. د دې وجې نه اسلام د منصوبه بندۍ دپاره خپل اصول مقرر کړي دي. ګوره اوس بالکل دا خبره کول چې زما خو 2 بچي دي او بس نور بچي نه راوړم، دا غلطه خبره ده. او دا نعرې وال چې 2 بچے ہی اچھے او چھوٹا خاندان خوشحال گرانا، دا د شریعت خلاف نعرې دي. اسلام کې د ضبط ولادت خپل اصول دي. مولانا مودودی رحمه الله کتاب لیکلی دی اسلام او ضبط ولادت. زویم چې په دې موضوع باندې د دې نه بل جامع او ښکلی کتاب نشته، د دې موضوع چې څومره جوانب دي غونډې پکې راګیر کړي. یو سړی او ښځه په کوم ځای کې ضبط ولادت کوي، په کوم ځای کې، نو هغه ځایونه پکې ښودلي دي.
لکه زنانه ده او بیماره ده ډاکټر ورته وایي چې که ته نور بچی راوړې نو ګورې ستا بیماري سیوا کېږي د پلانۍ بیمارۍ د اټیک خطره ده د پلانۍ بیمارۍ خطره ده نو که ډاکټر ورله مشوره ورکړي او هوښیار ډاکټر دی د الله نه یریدونکی ډاکټر دی ماهر ډاکټر دی هغه ورته وایي چې ته بچي بند کا بالکل ډاکټر مشوره باندې بندولی شي یو زنانه ته ډاکټر وایي چې ګوره که ته نور بچي راوړې نو ستا د مرګ خطره ده او دا بالکل دا 100% د ډاکټر د علم مطابق یقیني خبره بالکل بندولی شي شریعت اجازت ورکړی یا د یو ماشوم او د بل ماشوم په منځ کې چې کومه مناسب وقفه ده دغه مناسب وقفه چې کوم ماشوم په غېږ کې دی چې دغه صحت هم خراب نشي د زنانه په صحت باندې ځکه چې کوم ماشوم په غېږ کې نو دغه خو 2 کاله پي حق دی که نه هغه له خو 2 کاله پي ورکې نو که دغه د پیو مدت پوره شوې نه ده او زنانه د بل ماشوم اراده وکړي نو د اولني ماشوم پي خراب شي دا غریب صحت کمزوری خوراک ورته نه میلاویږي د زنانه په صحت باندې بد اثر کیږي نو دې مناسب وقفې سره دا چې کوم ماشوم په غېږ کې دی نو دغه صحت به هم بچ شي او د زنانه صحت هغه به مترګه په طاقت کې شي نو شریعت چې کوم اصول وضع کړي دغه مطابق مناسب وقفه کول د شریعت امر دی چې داسې وکړي اوس که سړی د دې خیال نه ساتي او وایي چې یاره په اسلام کې دا بندول نشته دی نو داسې قمقل دی د شریعت نه روزان خبر کړی نه دی اسلام وی مناسب وقفه وکا خود دا ناری مو چې 2 بچی اچھے او چھوٹا خاندان خوشحال کرانا اسلام کې خود هغه انسان قدر ډیر دی دغه وزن ډیر دی د الله په نسبت باندې عزتمن انسان دی چې دغه بچی ډیر دی او اولاد ډیر دی ابلو چا خبره کوله وای چې وکسته وای دغه دی وی خزینه نه زامن دي او د بل خزینه شپک او ټول ماشاءالله وې د نیکان چړې دي کنه مال خوند دا کوي چې سړی څلور خزي کنه د یوې نه یو ازمن دا د خکته خلکو کمزوري دي زموږ د پسري ماشاءالله تکړه دي نو داغي زنانه تکړه دي نو بچیم ډېر وروړي نو چې یو بچی یو سبحان الله یو نو څونه اجر ده او الله در سم مجاهد زوی درګ کنه او د الله نه یریدون کې انسانو دا ټول نیکی ستا په عمل نامه کې لیکل کېږي کنه څونه اجر ده ور یو خبره یاد ساتي که تربیت نه شي کولای به تر په خلانه کېنا چې صرف بچی راوړي او بس به پرې دی د چانه چرسی جوړ شي او د چانه پوډری جوړ شي او د چانه ایس والا جوړ شي او څوک قاتلی او څوک ډاکوي نو چې ډاکوان پیدا کین نو به په خلانه ناسته وکړ له گزاره وکړ د بیا نو هغه زمونږ د علاقې د سړی خبره ول څو بچی ول واته دي خو سي واته نه واته دي نو چې واته نه واته یو د کار نه کنه سباله په معاشره باندې بوجي د غینه بل گزاره وکړ دا خو که انسان کې برداشت ده وګوره دی اولاد صلی الله رزق سیوا کوي وره رزق صلی الله سیوا کوي دا اسی خبره ده ما مې د والد سره د پوسو ما ویل چې دا زمونږ چې اوس کوم ازمکه ده کنه ډیر ازمکه ده ما زمونږ دا کوم ازمکه ده نو تاسو په خوا باندې په یو کور کې اوسېدلای ممتاز مکوا ول او دا ول چې لګ مسنور اغستې او د قسمه کوونو نو مال په وخت کې به څومره دانی کولې یره دومره دانی به کولې چې لمونږ به ساتلو په کور کې دا 14 15 شل کسانو ول دقه به له ساتلو نو مال وس څومره ول د 300 نو موړې دیو مال وس ولا ما قسمه کدا وسغه ټول ساتي یعنی الله وخت په وخت باندې رزقونه د بندگانو سیوا کوي او دا د ارچ خپل قسمتي ګوره نبی صلی الله علیه وسلم وی چې کله ماشوم د مور په دې ګډه کې تیار شي کنه او الله فرشتہ راولېږي او په دې کې روح پوکي دا الله امر دی ژوندېش نو په دغه وخت کې الله تعالی یو څو خبرې لګي باغ څو خبرو کې یو خبر ده چې بکتب رزقه الله ول رزق مولېږي چې د بسمره رزق خوري نو چې د مور په ګډه کې لیکل شوی نو به څه ما څه کار دی چې دو بچي اچو او چھوٹا خاندان او بچی لک پیدا کوي به بچ خوري رزق بوله سو ور کوي رزق چې تعالی در کوي کنه قبي غلم ور کوي الله وی ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق او موجنی اولاد او بچی خپل خشیه املاق د وجه د یری د وګنا نحن نرزقکم واياهم الله وی منګ تاسو لم رزق درکو غیله به مرکو نو د رزق غم مکوا رزق بول الله ور کوي د رزق خزانه د الله سره دی خو ته د تربیت غم وکا
چې پتا باندې کوم حقونه دي دغه غم یې وکا او الله به ان شاء الله سم سړی جوړي سم سړی به الله تعالی جوړي پلاری غریبي او یو پلاری یو وتلس بچی را غټ کی او په هغه غربت کې چې هغه بچی را غټ شي نو هغه پلاری دومره مالدار شي چې به مال زکولای نشي دغه بچو برکت دي دغه بچو رزق چې الله به دې وبسلی کلی نو نبی صلی الله علیه وسلم دلته صحابو ته د عزل اجازه ورکړیو نو علماء دین دا خبره معلومیږي چې د ضرورت په وخت کې عزل کول او منصوبه بندي کول دا جایز دي خو د شریعت د اصول مطابق او دغه نزان خبرول پکار دي چې او کس واده کوي نو پکار ده چې اول د اصول نزان خبر کی بلکې که اوسړه د چا خوا لذي کنه د چا خوا لذي د واده نه مخکې او تحفه ول ورکي نو دا کتاب دی ولوالي چې اسلام او ضبط ولادت دا کتاب دی ولوالي په تحفه کې دی ولور کی او یا دی ول کتاب والی د واده شپه ليله الزفاف د واده اصول چې ته د خپل بیبي سره څنګه ژوندۍ تیرې ته به د واجی ژوند څنګه تیرې دا خوستا کور دی نو انسان راغی ته به دې سره څنګه ژوندۍ تیرې نو به دې باندې باقاعده مستقل علماء کتابونه لیکلي په کار دی چې ځوان د دې ځان خبر کیږي دې ځان نه خبرې کنه اوس له و دې نو ځنه اورب شان ژوندۍ تیرې هیڅ نه خبر نو په کار دی ځوانان د دې ځان خبر کی وره ها که ځوان واده کوي نو په کار دی چې د واده د اصول نه ځان خبر کیږي د خسر څنګه ژوندۍ تیرې د دې نه پس بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله غنیمتونه تقسیم کړو نو په دې کې د حوازن قبیله پزړونو کې د اسلام جذبه الله پیدا کړ یو وفد راغی ټول خنوق یو وفد راغی تقریبا 14 کسان او دغه مشری جوانو هغه زهیر ابن سرد یو سړی او هغه مشری کوله او بدی کې د نبی صلی الله علیه وسلم یو رضاعی ترمو او دغه نوم دی ابو برقان دا د نبی صلی الله علیه وسلم رضاعی ترو نو اغیرالو اسلام قبول کو د نبی علیہ السلام سره بیعت کو بیرالو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله تا زمنګ مین دی او خوین دی او تروریان او ماسیګان د دې نیولې دي او دا د قومونو د پر ډېر لوی شرمې دی او قوم د پر ډېر لوی شرمې چې دا غي مین دی او خوین دی او خزي او بچي او تروریان دي د چا سره په قید کې او وینځي دي او مونږ ته تا پته د مونږ ته د مالونو او د نفسونو مصیبت هم را رسیدلې دي نډر کسان نه نمبړم دي زمون مالونو مغون تاسو را وړي دي او زنانم تاسو سره بقید کی او د زهیر ابن سرد چې وکنه دا ډېر چالاک سړی او بدیو کې د خطیب غونډاو کنه مقرر نو د بګ نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې که زمونږ نه چرته دا زنانا ابن ابي شمر یا نعمان ابن منذر بچاهانو د زنانه نیولې وې کنه نو او موږ دا غینه د واپسې مطالبه کړې وې نو زمونږ دا امید چې دا به موږ تر دا ډېر ظالمان بچاهان تیر شو په عربو کې نو کو چرته زمونږ دا زنانه دغه بچاهانو سره وې موږ ته مطالبه کړې وې نو زمونږ بیا امید چې دا به موږ تر واپس کړې وې او ته خدای الله رسولي او ته خیر المکفوفین استا کفالت الله کړه دے تاکي خو رحم ډیر زیات دی نستانه خو زمونږ نورم ډیر امید ده چې ته مونږ ته دا واپس کې دا زنانه او به نبی له سلام ته اشعار ولوسته او بدی اشعارو کې داغه مقصد څو د الله د پیغمبر زړه نرمو چې بدی اشعارو مې داغه د زړه نورم نرم شي ډیر دل سوز او ناشنا خبرې او ته بدی اشعارو کې کړي او حقیقت دا دی چې په دې اشعار باندې د پیغمبر علیه السلام زړه اسم نرم او امت ته پاره او نور مل نرم کو په هغه اشعار کې وته دا ویلي دي وای امن علينا رسول الله في كرمي فانك المرء نرجوه وننتظر يا خير طفل ومولود ومنتخب في العالمين اذا ما حصل البشر إن لم تدركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلما حين يختبر أمن على نسوة قد كنت ترزعها إذ فوك تملأه من محزها الدرر إذ كنت طفلا صغيرا كنت ترزعها
وإذ يزينك ما تأتي وما تذر لا تجعلنا كمن شالت نعامته واستبق منا منه معشر زهر إنا لنشكر آلائي وإن كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر إنا نؤمل عفوا منك تلبسه هذه البرية إذ تعفو وتنتصر فاغفر عفى الله عما أنت راهبه يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې شیرونو کې شیرونو خلاصه دا چې د الله رسوله په موږ باندې احسان وکړه، موږ سره ښېګړه وکړه، ځکه چې ستانه زمونږ هم دقه امید دی او موږ ستانه هم د دقه خبرې انتظار کوو چې ته زموږ سره احسان او ښېګړه وکړې او موږ ته خپلې زنانه راپرېږدي او ته په ټولو مخلوقاتو کې بهترین انسان او ته د هر چا نه په حلم او بردبادۍ کې غوره، ستا بردبارۍ او ستا حلم ته او صبر ته هېڅوک نشي رسېدلی او ته خلکو ته نعمتونه راخورې، نو په هغه زنانو باندې احسان وکړه چې تا به د هغې پی خوړلي. ځکه نبی علیه صلات وسلام خو په دې طایف کې ماشوموالی تېر کړی و که نه، نو په هغه زنانو باندې رحم وکړه چې تا به په ماشوموالي باندې د هغې پی خوړلي او هغې به تا ته په وړوکوالي کې پی درکړي او ته به یې ښایسته کولې ډولي کولې به او موږ مه محرومه کوه، موږ د نعمتونو شکریا ادا کوو. اگر کو نور خلک به ناشکري کوي خو موږ ورې داسې خلک یو چې موږ د چا احسان نه یرو، موږ به ستا د احسان همیشه یاد ساتو او موږ ستا نه د دې خلکو دپاره د معافۍ امید ساتو. ته دې معاف که الله رب العالمین د تا د قیامت د هغه یرولو نه او د هغه یرې نه بچ وساتي کله چې په کوم ورځ باندې چې الله تعالی کامیابي درکوي. فاغفر عفى الله عما أنت راهبه يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. په کوم ورځ چې الله تا کامیابی او په هغه ورځ کومه یره ده نو الله یې ته د هغه یرې نه بچ وساتي. نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته چې کله دا خبرې دې وکړې نو د الله د پیغمبر زړه خو هسې هم ډېر نرم و او په دې اشعارو سره نور هم ډېر زیات نرم شو، خپل وړوکوالی ورته ور یاد کړ چې دا خو هغه زنانه دي چې تا له ماشوموالی کې پی درکړي، تې ښایسته کړی، ستا یې پرورش کړی دی. نو نبی علیه صلات وسلام دیو ته وفرمایل ویل ګوره ویل تاسو ته موږ د 10 ورځو پورې انتظار وکړو چې دی به اوس راشي، نن به راشي، سبا به راشي او دا خلک به ایمان راوړي، بس موږ ته زنانه او د هر څه ایستوالو. اوس خو مار څه تقسیم کړي، زه اوس څه وکړم؟ دا خو زما مال نه دی، دا خو د ټولو مسلمانانو مال دی، د هغې ملکیت دی، تاسو ته خو موږ ډېر انتظار وکړو خو تاسو نه راتلی. او بیا ورته وفرمیل چې واحب الحدیث الی اصدقه، او ما ته په خبرو کې ډېره محبوب او خوښه خبره هغه چې کومه رښتینې خبره بس صفا صفا خبرې هم دقه دي. بیا ورته ویل تاسو داسې وکئ که نه چې ستاسو خوښه ده که خپلې ښځې او زامن او بچي اخلی او که مالونه اخلی، یو څیز بالی دواړه نشي اخیستی. نو هغې ورته په جواب کې وایي د الله پیغمبره تا موږ ته د عزت او د مال په منځ کې اختیار راکړو، نو لا نعدل بالاحساب شیئا، موږ د بچو د ښځو سره هېڅ شی نه برابر او مالونه هم نه دي په کار، خو موږ ته خپل ښځې او بچي را واپس کوي. دا که زموږ دپاره ډېر د شرم او د بېعزتۍ خبره. نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې اما ما کان لی ولبني عبد المطلب فهو لکم. ویل موږ ته او د عبدالمطلب بچو ته چې څومره رسېدلي دي که نه په دې غنیمت کې او خو د اوس نه ما درکړي دي، یعنې چې زما په اختیار کې دي که نه څه خو د مسلمانانو مالونه دي هغې ته میلاو شوي دي، د هغې خپل حصې دي او د هغې اختیار او ملکیت دی. خو ما ته او بنو المطلب ته زما د ټول فیملی او خاندان ته چې څه میلاو شوي دي اوس نه ته ویم چا مې درله درکړي دي، هغه ستاسو دي، هغه به تاسو ته میلاویږي ټول په ټوله. او بیا داسې کار وشو چې دې خلکو ته نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل ویل داسې کار وکئ چې سبا کله زه مونځ وکړم که نه نو تاسې به د مانځه نه پس پاسېږئ او داسې اعلان به وکئ، د اعلان الفاظ یې مو ته وښودل چې داسې اعلان به وکئ چې انا نستشفع برسول الله صلی الله علیه وسلم الى المسلمین وبالمسلمین الى رسول الله فی ابنائنا ونسائنا. د مانځه نه پس به پاسې او داسې اعلان به وکئ چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته په سفارش کې ورکو، یعنی سفارشي ورته پیش کوو، او مؤمنان نبی علیہ السلام ته په سفارش کې پیش کوو چې موږ ته خپل بچي او خپلې ښځې را واپس شي. داسې اعلان به وکئ.
نو ول بیا به زه څه وکړم چې تاسو کله دا خبرې وکړئ نو زه به مسلمانانو ته ستاسو دپاره سوال وکړم تاسو وګورئ که نه زه به ستاسو دپاره هغوی ته سوال وکړم دي مسلمانانو ته نو سبا چې نبی علیه السلام د ماسپښین لمونځ کله وکړه که نه نو دوی پاسېدل او همدغه شان خبره یې وکړه چې انا نستشفع برسول الله الى المسلمین وبالمسلمین الى رسول الله فی ابنائنا ونسائنا نو نبی صلی الله علیه وسلم پاسېد او تقریر یې وکړو ویې فرمایل چې فإن إخوانکم جاءونا تائبین وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل ولستاسي دارون راغلي دي والله ته توبه استدا کفر او شرک پرې خود او راغلي دي او زما اراده ده چې زه دیو د قیدیان ور واپس کما نو کو څوک د قیدیان په خپل خوخه ورکوي یعنی زه خپل حصہ چې ما څه پیسې کې رسیدلی خو زه ټول ورکوم خو په تاسو کې یو کس په خپل خوخه باندې د قیدیان دیو ته واپس کوي نو ور دی دا ډېر لوی خېګړه وکي او کو څوک په خپل حصہ باندې کلک ولاړ دی وای چې نه زه خپل حصہ نه واپس کوم نو هغه دې ورکی او زه سره دا وعده کوم چې که الله موږ ته نور غنیمت راکړو نو زه به تاسو ته د هغې نه ستاسو حصې درکړم که چا 15 غلامان دي ورې کړو زه به واپس 15 ورکړم کله چې 10 غلامان او وینځي دي ورې کړو زه به واپس 10 ورکړم په اولني غنیمت کې به ستاسو د قرض خلاص کړم دا داسې دله چې مال قرض راکوئ بیا نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو مخامخ ترغیبا دا خبره وکړه چې اما ما کان لی ولبنی عبد المطلب فهو لكم ارچ زما حصہ دا او د بنو عبد المطلب حصہ دا بس هغه خو بس ما درکړی دا د خلکو ترغیب د پاره دا خبره وکړه چې دا خلکم راغیب شي د خبره طرف ته د خلکو متخپل شي استماف کې ولوري کې واپس مسلمانان خود نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات تابعدارو نغی بیا چرته بخل کو چې نبی علیہ السلام مت واپس کول نو صحابه به څه کړی وي نو بده کې مهاجرین اول اعلان وکړ مهاجرین پاسې د څومره مهاجرین صحابه ولو ما كان لنا فهو لرسول الله زمونږ چې کوم برخه رسیدلې د مونږ پیغمبر علیه السلام ته وبخله چې دې په څه کوي کاغیله ورکه غزان سره برید نو چې مهاجرین پاسې د انصارم په غیرت کې رال انصارم پاسې د څومره بدینین راغلیو ولو ما كان لنا فهو لرسول الله زمونږ چې کوم برخه رسیدلې د انصار او د مدینی هغه د پیغمبر علیه السلام جو څه به کوي ښا اوس په دې ځکه عیانه ابن حسن ما تاسو ته ویلو کنه دا نه یو مسلمان شوی نو عیانه ابن حسن چې هغه لګ د سید بخل ځکه چې اسلام کوله ضرورت نه دی نو تاسو پورا کنه نه دی وی هغه وی چې ما کان لی ولفزاره فليس لكم زما او زما د قبیله چې سر سیدلی دي نو هغه تاسو د لپاره بالکل نه دي یعنی اسم دل نه درکوم زیو ته نه واپس کو اقرع ابن حابس ما تاسو ته ویلو چې دیم نو یو مسلمان شوی نو ته کوم ډېر لوی شی ملاو شوی وې دوی چې ما کان لی ولی بنی تمیم فليس لكم زما د بنو تمیم مشتری سیدلی دي نو موږ هم دل نه درکو یو بل کس دی عباس ابن مرداس السلمی دیر عباس ایدو وی دی اعلانو کو چې ما کان لی ولی بنی سلیم فلیس لکم زماو د بنو سلیم مجتر رسیدلی دی نو منګ هم نو واپس کو نو بنو سلیم داغه په خلاف باندې را پاس ایدل ول ته زمنګ مشری خورستان غټ مشر خو زمنګ پیغمبر دی اغه ټول په یو واز باندې وی ول ما کان لنا فهو لرسول الله زمنګ چې صبر خره رسیدلی دی ول منګ پیغمبر علیه السلام ته بخله دی نو دل ډېر غوسه مرله او را پاسې د خلکو ته ویل وهنتمونی و تاسو زو شرم ولما د عیانه خپل قوم عیانه سره خپل قوم مدرید د اقرع سره خپل قوم مدرید او تاسو زما مخالفت وکړو ناغیو ته په جواب کې وی ول د څه کار دی چې زمنګ مشر موږ ستا قدر کو خو ولتا د پیغمبر علی السلام خبر ولې ټکراو کړه ستانه غټ مشر زمنګ پیغمبر علی السلام دی ستا مشری به منو خبره به منو کو د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې نه د پیغمبر په مقابله کې به دا خبره مون او د هر مسلمان نه پکار دی چې د پارټي په منځ کې رااله
او د پیغمبر خلاف او د الله خلاف راته نو الله او رسول له ترجیح ورکړي مسلک په منځ کې راغی الله او رسول له ترجیح ورکړي تنظیم په منځ کې راغی الله او رسول له تشریح ورکړي اے رور په منځ کې راغی الله او رسول له ترجیح ورکړي پرون یو وجی صاحب راغله ما आवाज ووري نو مې نه یادو مزنو هغه وی چیرې زما ضرور دی او کسره څه مسله ده او مسله ما ته ووم ویلا وجب دي چې گواهی ده او گواهی د سیدا چې دا پروسس چې دی نو د پروسس په اړه کې زما 100% یقین دی چې دا ټیک شوی دی خو زما د وړاندې نه دی شوی زه دا گواهی کولای شم د زما د وړاندې شوی بل څنګه کولای شي چې ستا د وړاندې او پروسس شوی نه دی ته څنګه گواهی کې نو ول څه وکم ما ول نه بکې گواهی نه نو ول چرور را نه خپش مې خپدیش چرور بده منه خپګي یا تیازم نه خپش چې تب ما د دروغ گواهی کې ورته مې اچي کنه استاد خفغان نه تیر ناشته مشلزل خپشه ور استاد د جهنم په ور پیرزو شو ورته مې اچي دروغ گواهی را باندې کې نه به زما ضرور روپۍ زی مال چرته زی غرب نشي مال اخرت نه دی زه وې ضرور روپۍ مې زما وی چرته نه زی مال قیامت ورشته دی الته بلته والی کی دنیا کې دوانه غست نو سړی دې وخندل ما ته وای چې لګه غریب د حیران وانده شي کنه ما ته څه وای مانی چرته نه زی روپۍ یو طرف ته نشیدله که دنیا کې دوانه غست دی اخرت شتال ته بلته الله په وځ زور وای ال دې څه نشي کولای نو بس ولې بس زړه مطمئن شو ول بس بیغمه شو ول زه اوس نه کوم نو ګوره د الله لحاظ بکې لکه څنګه چې دلته بنو سلیم کړو د پیغمبر علی السلام لحاظ یو کو ول ما کان لنا فهو لرسول الله زمونږ چې صبر خد ول مونږ نه پیغمبر علی السلام ته بخلې ول ته پکې سوکی حرف علت په منځ کې رااله خو ګوره بیا هم دا کسان چې د کوم نوې مسلمانان چې نبی صلی الله علیه وسلم دیم راضی کړو دا خبره وته وکړه چې تاسو دا د الله د پاره دی وته ور کړی او غنی ورکوي کنه نو دې عوض به موږ تاسو له سوچوند سیوا درکو کو نور غنیمت راغی سوچوند سیوا بل د عوض درکو واپس او په یو روایت کې دام راغلی دی چې د عینه ابن حسن وې د نبی رسول الله ته وی چې ته زمانہ داسې زونه علی کنه نو بکم په سوچوند به را سیوا راکې واپس یعنی دیو په سر باندې بسور راکې دی یو غلام په سر و نبی علیہ السلام ته فرمایل چې بكل فریضه 6 فرائض د هر برخه او حصے په عوض کې بدلا شپږ حصے درکو یعنی شپږ چوند سیوا بدل درکو خو اوس داخله مسلمانان شوی دی درخواست کړي دی ستاسو رونه دي لہذا دا ته واپس کی ایسته ته واپس کړ نو وی فردوا الى الناس نساءهم وابناءهم دا کوم وفد چراغلو نو دیته خپل بچی او خپل زنانه چې نو هغه ته واپس کړ نو صحابه هم واپس کړو نبی صلی الله علیه وسلم هم واپس کړي په دې کې ټول مسلمانانو دا خبره وکړه چې قد طيبنا ذالک د الله پیغمبره موږ د قیادیانو په واپس کولو باندې خوشاله او زموږ زړه په دې باندې مطمئن دي زموږ په زړه کې هیڅ نشته موږ ته خو خوشاله باندې دا ټول واپس کړ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې نه ان لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم يأذن ما ته پته نه لګي دا خو دول زر خلق دي اوس کې دي چې د الله زره به خوشاله او دو زره به نه خوشاله انځو خو پر دې حق نشم ورکوله ول تاسو د شکار وګی کنه چې دا مال چې دی دا مال ول دا تاسو لاړ شي او چې تاسو د قام قبیلو کوم مشران دی هغه ته حواله کوي نو هغه به وروړي ماته نو زما به الزړه مطمئن شي چې او واقعي مسلمانانو په خوشحالي باندې داسې زونه واپس کړه کبه دې کې وسړی ناراضه ده او زه هغه حق راواله مودي ته حواله کوم مرزو په قیامت کې الله تسوي دا خو تاسو حق دی بزور خو نه نشم غسته نو ورزته چې نشم کولای د شي ناخلم حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم تر دې چې تاسو مشران ما تاسو خبر راپورته کی یعنی د خپل قام قبيله مشران ته خبره وکړي د زونه ته وسپاره یو به غیر وړي چې هغه ما ته وي 100% چې زمون خلک مطمئن دي او په خوشاله ورکوي نو به ته واپس کوم غني د څه نشم کولای نو دیم بس هم دقه څه وکړه او د شپې لاړو هر یو مشر د خپل قوم نه اجازه واغسته او مشران رال چې موږ ټول خپل قومونو قبيلو اجازه راکو او بیا په خوشحالي باندې د ټول قیدیان جو دی او ته استور واپس کړ به نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته هدیه ورکړه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم خلیفہ دی
الله ول په دې سفر کې دومره فراخي او دومره مال ورکو نو هر زنانو ماشومان ته نبی صلی الله علیه وسلم یو جوړم ورکړه زنانه په جوړو باندې ډېر زیات خوشحالي کنه نو نبی صلی الله علیه وسلم د زنانو ته یو جوړه جامې ورکړي او عمر رضی الله عنه سره یو وینځه وسره نو هغه مکی ته بوتره و نو عمر رضی الله عنه په دې کوڅه کې څه شور غوند محسوس کو عبد الله ابن عمر وی ماته نبی ماته دغه وی عمر رضی الله عنه پلار مې ته وی څه شور دی وی ما وته وی چې ورګه معلومات کومه وی به مو ته وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حوازین ته دغه ټول قیدیان واپس کړ وی ما ته وی چې الله لاړ شه هغه وینځه مراوله وی چې په منډه منډه باندې رالم هغه وینځه مراوستل وی هغه مو تیستا والا کړ ټول زنانه هغه ته واپس شوي او هغه په خیریت سره خپل علاقو ته لاړې دی خلکو ته خګور زنانم واپس شوي مالونه ته لاړ خو دې قوم ګورې بیا ایمان رانوړ دغه یو وفد پکې راغلی او 14 کسانو بس هغه ایمان راوړی او د نورو ایمان رانوړ ګورې یعنی دومره سخت خړونه و د طائف ته خلکو چې نبی صلی الله علیه وسلم سره څومره احسان وکړو څومره خېګړې وسره وکړه او د څومره لوی پروسس نه د قیدیان تیر شو به وتا والا کړه خو ګوره بیا مړونه نرم نو ایمان را نه وړو ډیره مده وروستو یعنی په نهم کال باندې بیا د مدینې ته د ثقیف یو وفد راغی او اسلام یې راوړو چې هغه بیان به ان شاء الله به وروستو راشي ځان مستقل بحث دی هغه بل واقعا په دې کې دار اعلی چې عبد الله ابن ابي بکر صدیق رضی الله عنه یو صحابي واقعا نقل کوي چې هغه وجود د نبی صلی الله علیه وسلم په دې څنګه کې په خپل اوخه باندې سور روانو ما او زما په خپل کې چې کوم پیزارونو هغه لک سخت پیزار مې په خپل کړو نو په دې کې ناصافي زما د اوخه چې ونه وې د نبی صلی الله علیه وسلم د دې اوخه سره داسې جوخته شو نو ظاهر خبره په اوخه باندې چې غني خو په تر بل طرف د جوړندي زما د اوخه د پیغمبر علیه السلام د دې اوخه سره جوخته شو او زما د سفلې چې وی د سفلې د یو طرف وې د نبی صلی الله علیه وسلم د پندې مبارک سره ولګي دا نو وی اغازې مول ډیر زیات خوک وې نبی علیہ السلام ز په چابک باندې ولم وې ما ته وی چې اوجعتنی فتاخر عني زدي خوګرم لګروستو شه روستو راځه وې خبره و تیر شو لکه ما خو د سبد ونه غنلا وې چې په دې اړه کې بدی خپو مجمع پیغمبر علیہ السلام خو خدا مې څه چلو وسخ په مو په دې اړه کې وې چې کله واپس شوم وې چې سبا شنو وې خبر شوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ما بس ګرځي او کسانو ته وی چې غپلانه را لراولې وې ما به دې زړه کې وې زما دې بالله باندې قسمی چې ما پرون نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مبارک خو کړی نو کې دې شم دغه خبره دغه بارکه څه خبره وې چې کله را لمه وجر زیات یې ردم په دې کې وې ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې تا پرون زما د پندای خو کړی و او به ما تعالی به خپل باندې په چابک باندې گزار در کړو نو ما ته دې پر غوښته چې ته زما خپل بدل را نه واله چابک باندې مې واله چې ته زما خپل بدل واله نو دی وی نبی صلی الله علیه وسلم ما ته وی ما وته زغستانه بدل نشم غستانه سم بدل واله وی نبی علیہ السلام دغه یو چابک د گزار په بدل کې ما ته اتیا غړي راکړي اتیا غړي په خپل حصہ کې چې کوم رسیدلې وي نو اتیا غړي را صرف دغه یو چابک په گزار کوي چې تاسو خپل بدل نه لې نو د اتیا غړي والا بس ستا بدل خلاصو مستا بدل بزان باندې نه پرېدم دام د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وا چې چاته به معمولی شان تکلیف هم ورک کنه اگر کې کسب باغی باندې خوښ شوم نو خو نبی صلی الله علیه وسلم سره د آخرت دومره غم او دومره لوی احساس وسره او د آخرت د استحزار په دې لړ کې چې په دنیا کې به دغه بدله خامخا ختمه ولا او بدله لا څه کې چې دغه د پاسه به سره احسان هم کو خېګړه به سره وکړي چې درلنه دا خبره بالکل ختمه شي اسی عجیب انسان او مونږ مړال ته وګورو حالت وګورو څنګه بالته ګوري څه غب ته سره خو دا ګوره دې ته ویل کېږي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه دین عبرتونه حاصل ول غواړي او دا قسم روی چې دینو دا خپل ول غواړي په دې ژوند کې وره ته بیا ګوره چې په دې ژوند کې څومره خون پیدا کیږي د باز انسانانو په دې باندې پروا نه چې ما باندې پر دې حق ده یا ما د چا سره ظلم وکړو
د چا سره مې زیاتې او وړو پروایم نه مړه وي د ډېر را باندې دي ستا د هم دي پکې نه وي د ډېر را باندې دي ستا د هم دي پکې دغه په آخرت باندې صحیح ایمان وي کنه او استحزار وي نو به دا خبرې کولې د آخرت نه دی خبر د الله سره د مخامخ کېدو د یری نه دی خبر ولمن خاف مقام ربه جنتان د الله مخې ته د ودرېدونه چې ویری دی کنه نو دا قسمه خبرې به نه کې دا خو شپ آخرت باندې ایمان کمزوري دا قسمه اوته بوته وای په دې مخبن یو بل شان یو عجیب غوندا دردناک منظر په دې کې دا راغی چې په انصارو کې څه کسانو ځوانان هغه ځوانانو دا خبره وکړه چې یغفر الله لرسول الله الله دې پیغمبر علیه السلام ته بخنه وکي يعطي قريشا وصناديد نجد ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قریش وتا او د نجد مشرانو ته مالونه ورکي او مونږه پریخيو مونږ له بګس نه راکې او حال دا دی چې دغه کافرانو ویني خلا اوسم زمونږ د تورونه څچيږي دا خو نږدې وخت کې مونږ سره جنگ وکړو او دیوله ورکي او مونږ له نه راکې یعنی مطلب دا و چې پیغمبر علیه السلام خپل قوم ومند او مونږ ته وسیر شو اړو مونږ ته اړو د خبره سره لیفت نه راکې اړو ګوري راته نه ټول مالونه په قریش او په خلکو باندې تقسیم کړ دا مال ډېر عجیب شی دی وره که انسان ډېر زیات نیک می کنه نو پاغه کې دومره تغیر پیدا کیږي د مال د وجه نه نو طبيعي تور سره انسان په دې کار باندې خپکیږي نو مگر کمال دا دی کنه چې سړی دا خبري وړي وړي لکه اوس دا مونږ وې تیار کار نو خدا دومره صبرناک خلکو چې اسم نه وي یو څو ځوانانو به دا خبره په دې منځ کې وکړه چې یغفر الله لرسول الله الله دې پیغمبر علیه السلام ته بخنه وکي خپل قوم له ارث ورکړو مونږه پری خودو قریش ولو د نجد خلکو له ورکړو مونږه به پری خودو مونږ ته اړو توجه نشته دي نو سعد ابن عباده راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې الله پیغمبره چې انصارو په دې ځل کې د خفغان غونډه پیدا شوې دي خپشوي دي چې تا خلکو له دومره مالونه ورکړو او دیو ته اړو سم ملاو نش دلته یو خو دیو خپل شي غوړچ ته ملاو شوی خدا غ نبی اسلام چې غسل سلو درې درسو خوان زیتی تقسیم کړ به خلکو باندې کنه د اقم هغه خبري مراد دي په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل بل استاد سره ایدا تسوي هغه ته په جواب کې وی چې ما انا الا رجل من قومي زه خو د خپل قوم یو کس یم نو دې دوه مطلب علماء بیان یو مطلب دا دی چې زما د قوم خفغان دي نو به زما خفغان دي زم به خپېما زګ زم د خپل قوم نه یو کس یم زما پړه کې د خفغان دي او دویم مطلب دا دی چې زه خو د خپل قوم یو کس یم زما خبر دومره اثر نه کوي لکه ته چې دی خلکو ته خبرې وکي او تسلی ول ورکي نو غیبه بل شان اثري او زما د خبرې بل شان اثر د ځکه خو د قوم یو قسم زما خبره دومره اثر نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا چې دې خبرې اثر خو به مشرانو باندې شوی دی خبر ورانه شوی دا نو نبی رسول الله د حکمت نه کار واست او حکمت داو چې دې ته غوسه و نه کړه یو زمونږ مشری دا خدای الله پیغمبر ته غوسه و نه کړه چې تاسو ګور زما په کار کې کار ساتي دا الله پیغمبر هم د الله په امر باندې هر څوک مو تاسو بیا هم خفګانونه کوي نه دا خو انسان دی دا خو د انساني فطرت تقاضا ده چې دا چل په انسان باندې کی نبی صلی الله علیه وسلم د حکمت فیصله د شو کړه چې دته وی ولته د شکارو کا چې تلان شه او د خپل ملګری چې د پیوځه کې راټول کا د یو بن ځای کې چل د بل څوک نه او صرف د انصاری بس د مدینه داخله کې ولدا راټول کرا جمع کا نو د انصارو د اعلان وکړ چې راجم شي الله پیغمبر ستاسو سره خاص خبرې کوي چې کله ټول انصار راټول شونه د الله پیغمبر بیا ورغه او نبی رسول الله په اوچت ځای باندې کې ناشته او انصار چونه غټول د قشان د نبی رسول الله لاندې ناشته نبی رسول الله ته اوچت ناشته خبرې وته کولې د الله پیغمبر ته ولني خبره دا وکړه چې ما حدیث بلغنی عنکم دا څه خبره ده چې ما تاسو باندې را رسیدي تاسو رښتیا د خبرې کړې دي ناغیو ته جواب کیوي دا صحابه کرامو طریقه وا چې همیشه به حقیقت وي دروغ به نه وي باندې به نه کول به څه به وته استوي نبی رسول الله والسلام دوی د الله پیغمبره
دا مشرانو دا خبره نه ده کړې، دا په موږ کې څه کشران دي هلکان دي بس ناپوهي دي جذباتیان دي دا خبرې هغوی کړي دي او دا خبرې ورته وکړه چې یغفر الله لرسول الله يعطي قريشا وسناديد نجد ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. دغه خبره ورته وکړه سړه خبره چې موږ کې د هلکانو دا خبره کړې ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې یا معشر الانصار ویلې انصارو الم آتکم ظلالا فهداکم الله بی، اجه تاسو ته نو مرغله په داسې حال کې چې تاسو گمراهان وای او الله تاسو ته زما په وجه باندې هدایت وکړو مسلمانان یې کړی. اولو دغه دینی نعمتونه شماري چې زما په وجه الله په تاسو باندې کم کم نعمتونه نه دي کړی. ولې داسې نه وه چې زموږ دیني ته درلم او تاسو ګمراهان وای زما په وجه باندې الله په تاسو انعام وکړ هدایت در نصیب کړ مسلمانان یې کړی. وعالة فاغناکم الله بی، او زه چې درلم نو تاسو غریبانان وای فقیران وای زما په وجه الله مالدار کړی په غنیمتونو سره. وګوره څومره مالونه د سره دي. واعداء فالف بین قلوبکم، او تاسو خو یو بل دشمنان وای یو بل ویني بم توې کول زما په وجه الله رونه کړی. والف بین قلوبکم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بينهم ولكن الله، دا خدای الله احسان چې دې پیغمبر په وجه باندې الله تاسو ټول رونه کړی کنه دا ټول دنیا دې خرج کړي وي الله وینم د دې نشو یو کولای دا چې دشمنیان وي د اوس او د خزرج. نو هغه په جواب کې وتسوي ول بلا الله ورسوله امن وافضل، ول بالکل هم دقه سدا د الله او د رسول په مونږ باندې ډېر زیات احسانات او مهربانیاں دي ول مونږ دا نه يرکو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل ولا ان شئتم لقلتم فلصدقتم ثم صدقتم، ول کستاسو خوغي تاسو دام ویل شي او کو دا خبر وکي نو دا خبر به مرشتي اي چې اتیتنا مکذبا فصدقناک. ته موږ د بدې حال کې راغلې وي چې ستا ټول خلکو تکذیب کړي او ستا نبوت خو چا نه مانو او بدغه وخت کې موږ ستا تکذیب کړ ستا تصدیق کړو موږ ته پیغمبر منلې وي تاسو دا خبره کولای شئ دا مرشتیا خبره. ومخذولا فنصرناک، او ته موږ له بدې حال کې راغلې وي چې ته خلکو پرېښې وي چا دې مدد نه کو او موږ ستا مدد کړو. وطریدا فاویناک، او ته خلکو را شړلې وي او موږ ته لزی در کړو. وعائلا فعصیناک، او ته داسې راغلی وي چې ستاسو غمخوار نو موږ ستا غمخواري وکړه همدردي مو وکړه ستا سره. یعنې نبي علیه السلام ته دا خبره کوله چې ستاسې په ما باندې دا احسان دی زما په وجه الله په تاسې هم ډېر انعامات کړي خو ستاسې هم زما سره دا د احسانات دي ستاسو احسانات هم پورې زمانه نه دي یار احسان فراموش زه نه یم چې ګنې ستاسو احسانات ما ته نه دي یاد زما په وجه الله په تاسو نعمتونه کړي دي خو تاسو هم زما سره ډېر احسانات او ډېرې ښېګړې کړي او زما نه هیر نه دي ګورئ. خو د دې سره سره به هغې دا خبره کوله چې لله ورسوله المن، خاص د الله او د هغه د رسول دپاره په موږ باندې احسان دی د الله احسانات دي په موږ باندې د الله د رسول په موږ باندې احسانات دي موږ هېڅ احسان نشته دی موږ ډېر کمزور یو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل اوجدتم علی یا معشر الانصار فی انفسکم فی لعاعة من الدنیا تألفت بها قوما لیسلموا. ویلې ول آیا تاسو زمانه په دې خبره باندې خپه کېږئ ای انصارو چې دنیا یو معمولی شی یعنی معمولی غونډه مال ما راواغست او بل چاله مې ورک د دې لپاره چې زړونه په اسلام ته مایل کم په دې رانه خپه شوي او به ورته وفرمایل چې وکلتکم الی اسلامکم او ما تاسو اسلام ته وسپارلی چې کدی خلکو ته مالم ورنکړي چې دوی په اسلام باندې خوشاله دي چې شکر دی چې موږ ته اسلام نصیب شوی په مال باندې څه کوو ما خو تاسو خپل اسلام ته وسپارلی او دې خلکو ته مې دنیا یو څو انې ټکیه ورکړې دې لپاره چې اسلام ته مایل کم په دې رانه خپه شوئ تاسې په دې معمولي خبره باندې ګوره دې ته علو الهمت وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو ته دا درس یې وله ورکوو مسلمان به داسې وړوکی فکر نه کوي ګوره دې ته وړوکی فکر وایي داسې وړوکي سوچونه مه کوئ پیسې یا د ده سره دي یا د بل سره دي یا زما سره دي پیسې په منځ کې څه شی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې مسلمان صفت دا نه دی پکار دا ده چې مؤمن سړی چې دی د غټو خبرو سوچ کوي د الله د دین د ترقۍ سوچ به کوي د اسلام د غلبې سوچ به کوي
د الله پر رضا کې بلګي چې خپل رب څنګه راضي کما کوم علم صحیح دی او کوم صحیح نه دی کوم عقیده صحیح ده او کوم صحیح نه ده کوم عمل ټیک دی مسلمان څه بدا فکرې په دنیا څه کوي دنیا وړو کې اساس دی غټ سوچ کوي غټ فکر غټ سوچ دی وړو خبرو ته توجه مکوي او به ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ول الا ترزون یا معشر الانصار ول اي انصار ول تاسو په دې خوشاله نه ايذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله الى رحالكم چې خلک ګډي او بيزي بوزي خلک او خان بوزي او تاسو د ځان سره رسول الله بوزي ولدم خو خانه د نبی صلی الله علیه وسلم په شان هستی او استاسو کلی تروانه ده استاسو کلی تزي کټوله دنیا استاسو نه لاړ شي کنه ټوله دنیا د دنیا دا ټول سره او سپینو خزانه استاسو نه فوت شي استاسو د لاس ور کوي او یو د الله رسول ستا په کلی کې دی او ستا کور ته درغې نور څه غواړي د دې نه بل لوی دولت شته هغه پیغمبر چې داغه په وجه باندې الله مدینه چې هغه ته به یثرب وي د تبو ځای به وته وي هغه مدینه الله طیبه وګرځوله هغه مدینه الله منوره کړه داغه مدینه ابو هوا چې هغه سازګار نه و هغه الله د هر چا لپاره سازګار کړه پیغمبر اسلام الخو خم نه ده چې خلک ګړي بيزي او خان او مالونه ویږي او استاد سره پیغمبر لاړ شي نو یو تن ته ټوله دنیا ملاو شي کنه او ته د قران یو آیات زده کی یو مسله زده کی نو دا ټول دنیا اس شی نه دی ته لوی دولت حاصل ک الله وی هو خیر مما یجمعون دا خلق چې سره جمع کوي کنه دا سره سپینو د مالونه دا یو آیت د کول نه دی ارسنه غوړ او بهتر دی یی چا پزړه کی زی چا پزړه کی قدرې چاته دی وزن معلومي بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ولولا الهجرة لكنتم رأى من الانصار ولکچری هجرت نه وکنه هجرت ځکه د هجرت اجر ډیر زیات دی کچری هجرت او د هجرت اجر نه وي نو زبد انصار یو سړی وي د انصار یو کسب وي زو یعنی ما بزان ته انصاری ویلې خو چون کې د هجرت فضیلت ډیر دی منقبت ډیر دی په دی وجه ځان ته مهاجر وي ځان ته انصاری نه وي ما وګدا هجرت او د دې اجر نه وي ما بزان ته انصاری ویلې د انصار یو سړی به میزان غنلې او به فرمایل ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الانصار شعبا وواديا لسلكت شعب الانصار اي والخلق بيولا او بيو کند باندې روان شي او انصار په بل لار او په بل کند باندې روان شي زبد انصار په لار باندې زم بل ما باندې دومره ګرانی وي تاسو ته پته ده او به فرمایل چې ان انصار شعاب الانصار شعار والناس دثار د انصار مثال د څه ده لکه دننه جامع چې هغه په بدن پورې نختی او د عام خلکو مثال خو صادر په شان ده چې هغه د بهر نه چولې کی یعنی مطلب دا و چې دی انصارو د اسلام ډېر جوړ خدمت کړي دي دا په اسلام پورې کلک نختی دي او به نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه دي انصارو ته چې اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار الا بانصار باندې رحم وکا وابناء الانصار او د انصارو په بچو باندې رحم وکا وابناء ابناء الانصار او الله د انصارو د بچو په بچو باندې الله رحم وکا الله په نسلونو باندې رحم وکا د دعا او د الله پیغمبر وکړه اسمره خپل دعا ده نو د الله پیغمبر چې کله دا خبره وکړي کنه وې دي انصار سرونه خته کړیو او دومره وجړل حتی خذل لحاهم چې د خپل ګری مبارک لمدې کړي په وخت باندې دومره وجړل خوشالۍ نه جړل په خپل خبره خپېمانو چې دا خبره مونږ ولې کړې مونږ له پیغمبر څومره عزت راک تر دې چې وې انصار وې چې رضینا برسول الله قسما وحظا مونږ د الله پیغمبر باندې په تقسیم او په حصہ کې راضي یو چې دا زمونږ په برخه کې ورسید بس مونږ په دې راضي یو کوم ته اسم نه ملاويږي بس دا زمونږ پوره دی او په یو روایت کې دام دي چې نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایي انکم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ولدا خو وړي خبرې دي زمانه پس په بتاسه باندې د حالت راضي کنه
چې بادشاہان به په تاسې باندې نور له ترجیح ورکوي، تاسې به پرېږدي، نور له به عهدې ورکوي، نور له به مالونه ورکوي، نور له به منصبونه ورکوي، خو ګورې صبر به کوئ. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، صبر به کوئ تر دې چې زما سره په حوض کوثر باندې ملاو شئ، زه به د حوض کوثر اوبه درکوم. صبر به کوئ. ګوره دا خو له وړې خبرې دي، دې نه پس به په داسې باندې ګوره داسې حالت راځي چې مسلمانانو بادشاهان به نورو له به تاسې ترجیح ورکوي، تاسې به پرېږدي او نورو له به هر څه ورکوي. تاسې به صبر کوئ، دا څیزونه به نه غواړئ. بیا نبی صلی الله علیه وسلم د دیونه روان شو او دی خواره شو، او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه مدینې ته روان شو، مکې ته هم لا نړو. د دې انصارو د خوشحالولو دپاره نبی علیه السلام مدینې ته مکې ته نه نړل، ډایرکټ د طیب نه لاړی بچي ته مدینې ته. او مکه مکرمه کې دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام عتاب ابن اسید او اسید چې کوم صحابي و هغه نبی علیه السلام دلته والی مقرر کړی و، گورنر و د مکې. نو ځکه دا نوی مسلمان شوی و، ډېر د کار سړی و، دکې نبی علیه السلام اخلاص لیدلی و. ځکه نږدې ورځو کې حج هم را روان و، نبی علیه السلام مدینې ته لاړ او ده ته یې وویل چې ته به په خلکو باندې حج کې، ورځې لږې پاتې دي، نو ته به په خلکو باندې حج کې. نبی صلی الله علیه وسلم د ذوالقعدې په 40 تاریخ باندې نبی علیہ السلام مدینې ته واپس شو چې حج ته تقریبا 14 ورځې پاتې وي. ذوالحجې 40 تاریخ باندې نبی علیہ السلام مدینې ته لاړ او حج ته تقریبا 14 ورځې پاتې شوی وي. د الله پیغمبر حج ته پاتې نشه بلکې عمره وکړه او سیده مدینې ته لاړ. حج ولې ونه کو؟ په دې کې ډېر حکمتونه. یو حکمت علماء په دې کې دا لیکلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نه غوښتل چې د مشرکانو سره شریک حج وکړي. دلته به خو شاګه اوس مشرکان سره ټول خلک خو مسلمانان شوي کنه، او خلک به حج دراتله، مشرکان به مراتله. لا نبی علیہ السلام پابندي نه ولګول، پابندي خو به وروسته اعلان شو، او د مشرکان ظالمان چې دي بربنډ باندې طواف کوو. نو نبی علیہ السلام دا نه غوښتل چې د مشرکانو سره شریک حج وکړي. او بل طرف ته د الله رب العالمین امر مو، نبی علیہ السلام د الله د امر انتظار کو. بیا کال لا یعنی په 9 کال د هجرت باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه حج وکړو، او په 10 کال باندې بیا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې حج دراغه چې کله دا شرک بالکل پاک شو. په 9 کال باندې اعلانونه وشو چې نن پس به مشرکان حج نه کوي، کعبه نو بربند څوک طوافونه نه کوي، او براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. براءت اعلان شو. نو نبی علیہ السلام بیا په 10 کال باندې حج وکړو چې هغې ته حجة الوداع ویلی کېږي. نو دا کالم مکه د مسلمانانو سره ده، راتلونکي کالم د مسلمانانو سره ده، په 3 کالم بیا د مسلمانانو سره ده. او نبی علیہ السلام په 3 کال باندې په خپل باندې حج کړی دی، یعنې 10 کال د هجرت باندې. او د قیامت پورې مکه هغه به انشاءالله د مسلمانانو په لاس کې د چا لاس له به نه ورسي. او چې کله دجال ظالم راشي که نه، نو دجال به دور کې به هم دایي چې دجال به مکې او مدینې ته نشي داخلېدلی. مکه او مدینه به محفوظ وي دجال نه. الله رب العالمین موږ ټولو ته دجال له فتنې نه امان راکړي. دلته لنډې 2 واقعې راغلي دي، او په دې سره بیا د حنین غزا او واقعه چې ده نو هغه ختمیږي. یو کس دی عروه ابن مسعود الثقفي چې مخکې مختصر ذکر شوی و، هغه د اسلام واقعه ده، او نور څه واقعات دي ان شاء الله دا به زمونږ کې ښایي در روان درس موضوعي. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله مونږ چې سوي او سم واورېد، الله په دې د عمل کولو توفیق راکړه. الله زمونږ دا ناسته قبوله کړه. الله څومره مسلمانان چې په دې درس کې شریک شو، الله د ټولو جولۍ د خیر او د برکت نه ډکې کړه. الله د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړه. الله د دنیا او د آخرت د غمونو او پریشانو او تکلیفونو نه وساته. الله مونږ ستا د پیغمبر مینې او محبت دلته راټول کړي. الله د دې نورو خلکو په زړونو کې الله د دې درس مینه او محبت پیدا کړه. الله د خلکو توجه دې درس ته پیدا کړه. رب العالمین د دنیا مینه او محبت په موږ باندې غالب دي. الله د دنیا مینم زړونه قبضه کړي دي. الله زمونږ په زړونو کې دنیا د مینه او محبت کم کا. الله ستا د دین مینه او محبت پکې پیدا کا. الله ستا د پیغمبر سره مینه او محبت پیدا کا. داغه د سیرت د زده کولو سره الله مینه او محبت پیدا کا. الله زمونږ چې څومره مشکلات او پریشانی دي الله تعالی ته ختم کا. الله زمونږ د ټولو حافظ او ناصر شه. په دې مجلس کې څوک بیماران دي، په کورونو کې څوک بیماران دي، الله بیماری په صحت باندې بدل کا. الله خپل لاړې دارو کا.
الله په علاجونو کې خیر او برکت واچوه. الله د شا د رزق تنګي ده، الله رزق فراخه کا، الله حلال او فراخ رزق نصیب کا، الله مونږ ټول ته حلال او فراخ رزق را نصیب کا. الله د حرامونو مساته، د پردو حقونو مساته. رب العالمین پیغمبر او استاد دغه اصحاب او صحابه استاد دین خدمت کړو، الله دنیا هم دی ولور کړو. الله د خلکو د ذهن جوړ شوی دی چې دین په خدمت کې دنیا نشته ده. الله د خلکو د تصور بدل کا چې څومره مسلمانان دي الله ټول ته حلال او فراخ دنیا ورکا. الله د دنیا د زمونږ د آخرت د مینې په منځ کې الله رکاوټ ما جوړاوه. الله د دې دنیا په وجه باندې زمونږ زړونه د آخرت نه ماړاوه. الله ستاسو دین د محبت نه زمونږ زړونه ماړاوه. الله زمونږ په زمونږ زړونه الله د خپل دین او د خپل ذات او د خپل پیغمبر او د خپل کتاب په مینه باندې الله تعالی مزین او روخانه کا. الله زمونږ د ټولو حافظ او ناصر شه. الله مونږ چې څومره په دنیا کې ژوند دي الله د شریعت او دین پابند وساته. الله چې کله رخصته د کامل ایمان سره رخصت کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمته. مفتي محمد إبراهيم محمدي.